د طالبانو لخوا د پاکستان یوه جیټ الوتکه په جلال آباد ولایت کې رانسکوره شوه او پیلوټ یې ژوندی نیولی. د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد تایید کړی چې د پاکستان یوه جیټ الوتکه مو په جلال آباد ولایت کې نن سهار رانسکوره کړه او پیلوټ مو ترې ژوندی ونیو. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوي سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو د مخه تر تاسو در ورسیږي. سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې په جلال آباد ولایت کې یوه پوځي الوتکه لوېدلې او پیلوټ یې ژوندی د طالبانو لخوا نیول شوی. عیني شاهدان وایي چې له لوېدو وروسته الوتکې اور واخیست او د پیښې ځای ته ګڼ شمېر خلک ورسېدل. د لومړنیو راپورونو له مخې الوتکه د هوایي نښتې له امله راوغورځېده، خو تر دې دمه رسمي سرچینو د پیښې د اصلي لامل په اړه کره معلومات نه دي خپاره کړي. عیني شاهدان وایي چې د الوتکې له لوېدو وروسته یو تن چې د پیلوټ جامه یې پر تن وه ژوندی له الوتکې راووتلی او وروسته د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. هغه مهال چې پیلوټ د پیښې له ځایه بیول کېده ګڼ شمېر خلک راټول شوي او فضا له کړکېچ او اندېښنې ډکه وه. ځایي اوسیدونکي وایي چې د لوېدو پر مهال د زورورې چاودنې غږ واورېدل شو او وروسته هغه لوګي اسمان ته پورته شو. د ژغورنې ډلې سیمې ته رسېدلې او هڅه کوي چې اور مړ کړي او پاتې شوني خوندي پاتې کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې پیښه کې نور څوک ژوبل شوي که نه. همدارنګه دا هم نه ده روښانه شوې چې پیلوټ به د کومو قوانینو او پوځي پروسیجرونو له مخې وڅېړل شي. سیاسي شنونکي وایي چې که دا پیښه د هوایي نښتې پایله وي نو ښایي د سیمې پر امنیت وضعیت ژور اغیزه وکړي. همدارنګه سیاسي شنونکي وایي چې د پاکستان او طالبانو ترمنځ به جګړه لا هم ترینګلې شي. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو دا و زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر. تر بیا ښه وخت.